اوس راځو د یو بل اپریټر په طرف باندې چې هغه موږ سره اساینمنټ اپریټر دی. اساینمنټ اپریټر موږ سره څه شی دی؟ اساینمنټ اپریټر موږ سره د کنډیشن کمباین کولو کې موږ سره مرسته کوي چې ملټیپل کنډیشنز موږ په سیم لاین کې ولیکو او دا به همیشه موږ ته بولین ویلیو ریټرن کوي، یعنی به ټرو وي یا به فالس وي، یعنی یا به 1 وي یا به 0 وي او دا خپله هم په ټرو او فالس ویلیو باندې کار کوي. د دې کوم ټایپ چې دی موږ سره هغه موږ سره یو اینڈ لاجیکل اپریټر دی، بل موږ سره آر لاجیکل اپریټر دی، بل موږ سره ناٹ لاجیکل اپریټر دی. راځو اول لاجیکل اینڈ اپریټر ته. لاجیکل اینڈ اپریټر موږ سره چې کله دواړه کنډیشن موږ سره ټرو شي دا موږ سره ټرو ویلیو ریټرن کوي، یعنی که یو هم د دې نه فالس شي موږ سره دا فالس ویلیو ریټرن کوي. مثال زه یو ویریبل اخلم انټیجر پاسورډ، یعنی یو سیسټم دی موږ سره چې هغې ته اله انټر کېدلی شي چې هم د پاسورډ صحیح شي او هم د یوزر نیم صحیح شي. انشاءالله چې کله موږ کنډیشنل سټیټمنټ اف ایلس ویله چې هغې کې به انشاءالله په دې باندې بیا موږ پراخه مثالونه حل کړو، خو دلته تاسې یو آیډیا اخلو. مثال یو سیسټم دی موږ سره چې ته هغې ته انټر کېږي، اول به ستا یوزر نیم چې کېږي بیا به ستا پاسورډ چې کېږي. نو پاسورډ زه ورکوم مثال 1 2 3 او یو بل کرکټر ویریبل زه اخلم مثال یوزر نیم او دا کرکټر موږ سره مثال ستا یوزر نیم د اس دا موږ سره سټور کوي. نو چې کله موږ سره پاسورډ هم صحیح شي او هم یوزر نیم موږ سره صحیح شي نو ته به دې سیسټم ته انټر کېدلی شي. مثال زه یو بولین ویریبل اخلم، دا ځکه موږ سره بولین ویلیو ریټرن کوي، تاسو ته خو ما وویل ویریبل له زه نوم ورکوم مثال چک. اول ما سره چې وکتل شي اول د یوزر نیم وکتل شي، نو یوزر نیم دا چې کله مساوي مساوي شو په اس سره نو دلته به زه اینډ لاجیکل اپریټر زه استعمال کم او د دې پاسورډ هم ما سره چک شي، یعنی دواړه ما سره کله ټرو شي نو ته د سیسټم ته بیا انټر کېدلی شي. نو زه پاسورډ دی ما سره د دې مساوي مساوي په 1 2 3 سره شي نو ته بیا د سیسټم ته انټر کېدلی شي. نو اول که پاسورډ هم ما سره که یوزر نیم هم ما سره کریکټ شي یعنی ټرو شي او یوزر نیم هم ما سره ټرو شي نو ته به د سیسټم ته انټر کېدلی شي، یعنی دا کنډیشن ما سره ټرو کېږي. او که چیرته پاسورډ ما سره ټرو شي او یوزر نیم ما سره فالس شي نو ته بیا هم نشي انټر کېدلی، یعنی دواړه کنډیشن ما سره په اینډ لاجیکل اپریټر کې باید ټرو شي نو ته کولی شي چې د دې نه کوم لاندې سټیټمنټ دی هغه موږ ته ایګزیکیوټ شي او دا موږ ته ټرو ریټرن کړي. همدارنګه بل اپریټر موږ سره دی هغه لاجیکل آر لاجیکل اپریټر دی. آر لاجیکل اپریټر چې یو د دیو نه موږ سره باید ټرو شي، یعنی دوه کنډیشن دی موږ سره، یعنی یو کنډیشن هم که دی که ټرو شي دا موږ سره ټرو ریټرن کوي. مثال هماغه مثال دی، یو موږ سره پاسورډ دی بل موږ سره یوزر نیم دی، یعنی یا یوزر نیم موږ سره صحیح شو یا موږ سره پاسورډ چې دی، یعنی د دې دواړو نه که یو موږ سره صحیح شي یعنی دا ټرو شو او یا دا ټرو شو نو دا سیسټم ته موږ انټر کېدلی شو، یعنی دا موږ سره ټرو ویلیو موږ سره ریټرن کوي. او که دواړه موږ سره فالس شو نو دا بیا موږ سره فالس ویلیو ریټرن کوي، او که یو موږ سره ټرو وي دا موږ سره ټرو ویلیو ریټرن کوي. بل راځو ناٹ لاجیکل اپریټر ته. ناٹ لاجیکل اپریټر موږ سره مثال زه ولیکم یو ویریبل اخلم انټ، که دا موږ سره اول به ووایو چې دا موږ سره ویلیو ټرو وي موږ سره فالس کوي او که فالس وي موږ سره ټرو کوي. مثال زه یو ویریبل اخلم دې ته زه یو ویلیو اساین کوم 15، اوس زه یو دا موږ سره بولین ویلیو ریټرن کوي. مثال زه یو بولین ویریبل اخلم سی، یعنی دا که ا موږ سره مساوي مساوي په 15 سره شو
نو دا خو موږ سره ټرو ریټرن کوي. نو که زه دې مخ ته ناټ ولګوم دا به اوس موږ سره فالس ریټرن کوي. نو دا به ټرو موږ سره کله ریټرن کوي؟ کله چې د دې پر ځای زه مثال ولیکم 4 دا بیا موږ سره فالس ریټرن کوي. یعنې موږ سره چې کله کنډیشن ټرو وي دا فالس کوي، که فالس وي موږ سره ټرو کوي. راځو دا پریکټیکل مثالونو کې موږ ګورو. راځم زه دا ختموم. زه یو ویریبل اخلم، اول اینڈ لاجیکل اپریټر ګورو. زه یو ویریبل اخلم، مثال یوزر نیم، یوزر ورکو کافي دی. هغې ته زه یو ویلیو اساین کوم، دا به یو کرکټر موږ واخلو. چې کرکټر وي موږ بیا سنګل کوډ کې ځان سره نیسو. مثال زما یوزر نیم د اس، او زه یو انټیجر ویریبل اخلم د پاسورډ په نامه، او دې ته زه ویلیو اساین کوم، مثال 1 2 3. او دې کې موږ اینډ لاجیکل اپریټر کارو، یعنی چې دواړه کنډیشن کله ما سره ټرو شي نو ته به دې سیسټم ته بیا انټر کېدلی شي. زه یو بولین ویریبل اخلم ځکه دا موږ سره بولین ویلیو ریټرن کوي. یعنی یوزر نیم دا باید ما سره مساوي په اس سره شي. اینډ لاجیکل دا موږ ډبل لیکو، سنگل چې دی هغه بیا موږ سره بټ وایس اپریټر دی. انشاءالله هغه په راتلونکي کورسونو کې بیا وایو، کله چې تاسې ډسکریټ میت او تاسې باینري سیسټم باندې انشاءالله تاسې پوه شئ بیا موږ هغه وایو. بل موږ لیکو پاسورډ، دا باید ما سره مساوي په 1 2 3 سره شي. یعنی دا دواړه کنډیشن ما سره باید ټرو شي، ان دا کنډیشن هم ما سره باید ټرو شي، او دا ما سره باید ټرو شي. نو دا به بیا موږ سره ټرو ویلیو ریټرن کوي. که دې نه یو موږ سره فالس شي دا بیا موږ سره فالس ویلیو ریټرن کوي. سی آوټ کې ګورو، اوس خو دواړه کنډیشن موږ سره ټرو دا به ټرو ریټرن کوي، یعنی 1 به ریټرن کوي موږ سره 1. اوس که د دې نه زه یو فالس کړم، مثال زه یا دا فالس کړم، زه دلته ا لیکم، دا موږ سره 0 یعنی فالس به ریټرن کوي. یا زه دا فالس کړم، دا به ټرو کړم، د یو په ځای مثال 4 لیکم، دا بیا هم موږ ته 0 ریټرن کوي. یعنی دواړه کنډیشن چې کله موږ سره ټرو شي دا موږ سره ټرو ریټرن کوي، ادروایز په دا موږ سره فالس ریټرن کوي. بل موږ ویلیو آر لاجیکل اپریټر، یعنی د دواړو کنډیشنو څخه یو چې موږ سره ټرو شي دا موږ سره ټرو ریټرن کوي. همدا مثال دی، زه دې کې آر لاجیکل اپریټر استعمالوم. آر لاجیکل اپریټر زه دې کې استعمالوم. اوس خو دواړه موږ سره دې کې دا یو موږ سره ټرو دی، دا بل موږ سره فالس دی. یعنی یو به موږ سره ټرو ریټرن کوي، بل به موږ سره فالس ریټرن کوي. نو دې نه چې کوم آوټپوټ راځي هغه به هم موږ سره ټرو وي، ولې چې یو کنډیشن موږ سره دې کې ټرو دی، 1 ریټرن کوي موږ سره. او که دواړه موږ سره ټرو وي بیا به هم ټرو ریټرن کوي. او که دواړه موږ سره فالس شي دا بیا فالس ریټرن کوي. مثال دلته ډی ولیکم، دلته 4 ولیکم، دا به موږ سره 0 ریټرن کوي. یعنی که یو کنډیشن هم موږ سره ټرو شي دا موږ سره ټرو ریټرن کوي، او که یو کنډیشن هم موږ سره فالس شي بیا به هم ټرو ریټرن کوي. که دواړه موږ سره فالس شي دا بیا موږ سره فالس ریټرن کوي. راځو یو بل اپریټر موږ ویلی و ناټ لاجیکل اپریټر. ناټ لاجیکل اپریټر موږ ویلی و چې دا داسې کار کوي کله چې موږ سره ایکسپریشن ټرو وي هغه فالس کوي، او چې فالس وي موږ سره ټرو کوي. مثال زه یو ویریبل اخلم انټ ا، دې ته زه یو ویلیو اساین کوم، مثال لس. زه یو بل بولین ویریبل اخلم ځکه دا موږ سره بولین ویلیو ریټرن کوي. بولین ویریبل زه اخلم مثال سی،
او دې ته زه چې اساین کوم دې ته زه اساین کوم چې کله ا ما سره مساوي شو د لسو سره په دې حالت کې به دا ما سره ټرو ریټرن کوي ولې چې ا خو مساوي دی د لسو سره یعنې دا به اوس ما سره 1 ریټرن کوي تاسو ګورو ما سره 1 ریټرن کوي اوس که د دې مخې ته زه ناټ ولګوم دا به اوس ما سره فالس ریټرن کوي یعنې زیرو به ما سره ریټرن کوي یعنې ناټ لاجیکل اپریټر کله چې یو موږ سره یو د ایکسپریشن آوټپوټ هغه موږ سره ټرو وي دا فالس کوي او که فالس وي موږ سره ټرو کوي نو د نن لپاره انشاءالله په همدې ویډیو کې همدومره بس دی نن موږ دوه ټایپس د اپریټر وویل چې یو موږ سره لاجیکل اپریټر و بل موږ سره اساینمنټ اپریټر و انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به موږ چې هغه موږ سره د اپریټر لاست ویډیو وي هغې کې به موږ کور کوو یو یونري اپریټر او بل به موږ اپریټر پریسیډنس به وایو نو که ویډیو مې خوښه شوي حتما دې سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره شریکه کړئ او د چینل سبسکرایب کول مو د یاده ونه وځي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته